د هغه لسګونه زده کوونکي دي چې شاوخوا شپږ میاشتې د کندوز د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي ریاست په ښوونیز مرکز کې زده کړې کړي. د مسؤلینو په وینا دغو زده کوونکو د کمپیوټر د بیلابیلو پروګرامونو په برخه کې مسلکي زده کړې کړي او په خبره چې وبه کولی شي په ښه توګه د ټولنې د خدمت جوګه شي. شپږ میاشتې دورې لرو چې په هر کې دوه دورې فراغت ورکوم. البته دا د موږ خوشبختانه دوه درشمه او درې درشمه د برخه فراغت په یو ځای سره چې په مجموع کې په حدود د 114 نفره موږ فارغ ورکړل. البته په دې دواړو دورو کې له دې سره فارغ شوي زده کوونکي دوی ته ورکړل شوي زده کړې د ځان لپاره مهمې ګڼي او زیاتوي چې اوس مهال کولی شي ټولنې ته په ښه توګه خدمت وکړي. د دې کورس موده کې د عمومي کې شپږ میاشتو کې د موږ په دې کې لومړی کې د وینډوز د دوهم ورد همداسې اکسل انټرنیټ دغه د کمپیوټر اساسي او مهمه برنامې دغه د موږ زده کړل. دغه دوره چې د شپږ میاشتې دوره ده په شپږ میاشتو کې موږ دغه درس وایو د مایکروسافټ افیس درس وایو دلته په هغې کې دی ورد دی اکسل دی پاورپوینټ دی همدغه شانتې انټرنیټ دی. د کندوز ولایت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي ریاست له ښوونیز مرکز څخه دغه لسګونه زده کوونکي داسې مهال فارغېږي چې له دې وړاندې هم له دغه مرکز څخه په 22 بیلابیلو دورو کې سلګونه نور ځوانان هم فارغ شوي وو.